بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو تازه خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر په یوه وینا کې ویلي دي چې که چېرې طالبان کومه هوکړه چې شوې ده هغه عملي نه کړي نو دوی به خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ده ویلي دي چې طالبان چې دي په ټولو جنګیالیو باندې کنټرول نه لري. دا سخته ده چې ټول جنګیالي چې دي په یو وخت کې کنټرول کړي او طالبان چې دي هغې ته پکار ده چې خپلې بریدونه چې دي هغې ته دوام ورنه کړي. دا همداراز پسې زیاته کړې ده چې طالبانو د څو ورځې کې سختې حملې کړې دي په افغان ځواکونو باندې، خو موږ چې دي موږ د افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ ولاړ یو او طالبان باید داسې ونه کړي. که چېرته بیا هم همداسې طالبان همدغه حملې ته دوام ورکړي او کومه هوکړه چې یا لاسلیک شوې ده د هغې نه سرغړونه وکړه نو دوی چې دي دوی مجبور دي چې په طالبانو باندې بیا هم خپلو حملو ته دوام ورکړي. محترمو دا تازه خبر و د امریکا دفاع وزیر څه ویلي دي طالبانو په باره کې دا مو درته خپور کړو. هیله مو ده چې زموږ کوم چینل چې ده هغه درسره سبسکرایب کړئ. د تازه خبرو لپاره لاندې سبسکرایب کوم بټن چې ده په هغې باندې کړئ. تر بیا پورې د خدای په